د کریکټ لوبې لوبغاړي چې ګمان کیږي یو افغان دی په نړیواله سطحه یو ریکارډ جوړ کړ چې دا څوک ته څه ډول د ریکارډ جوړ کړی دی په دې ویډیو کې معلومات درکو. خو یاران ټي وي یوټیوب چینل د هر ډول سپورتي معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د اروپا غوره لیګ ECL سیالۍ کې د احمد نبی په نوم یو لوبغاړي د شل اوریزه فارمټیز ترینه سیلیزه جوړه کړه. دغه لوبغاړي تېره شپه په 28 توپونو سیلیزه ووهله. ګنګوسې دي چې احمد نبی یو افغان دی خو دقیق معلومات نشته. د ځینو نه تایید شوي سرچینو له قوله باید ووایو چې احمد نبی د افغانستان د غزني ولایت دی چې یو څو کاله مخکې اروپا ته په کچکي لار باندې تللی دی. نو دقیق معلومات تر اوسه پورې نشته چې آیا رښتیا هم افغانی دی یا هم د بل کوم ملک دی. چې ټولو منډې په همدغه لوبه کې 105 دي چې په 10 بالونه یې ترلاسه کړي دي.